د ورو سوال کړی دی چې یو سړی د خپله ښځه یې طلاقه کړه او د هغه ښځې بچي دي اوس هغه ښځه خپلې مور سره اوسېږي او غریبۍ حالات هم دي نو دې زکات ورکولی شي دې طلاقې شوي ښځې له او که نه ځکه چې څوک نشته چې به یې خرچه وکړي الجواب اول خو دا مسله یې د ساتي چې خاوند ښځې له زکات نشي ورکولی ولې د هغې خرچه به خاوند لازم دی ښځه خاوند له زکات ورکولی شي که نشي ورکولی شي ولې هلته خرچه پې لازم ده ناول خو دا مسله یاده کړي اوس راځو چې ښځه طلاقه شوي دا خو موږ هغه ښځه ذکر کړه چې د خاوند په نکاح کې ښځه طلاقه شوې ده نو بیا دوه حالات دي یا خو دا ښځه داسې طلاقه شوې ده په داسې طلاق چې هغې ته رجعي طلاق وایي او په عدت کې ده یعنې اولنی طلاق او یا دویم طلاق رجعي ورته په دې وځي چې دې نه بعد ښځه واپس کولی شي او عدت په دوران کې ده دویم حال دا دی چې یا به ولد درې طلاقه ورکړي طلاق باین او یا به خلع شوي او یا به عدت ختم شوي که چېرته د اولنی حالي زما په دې خبره تاسو رسېږي که چېرته د اولنی حالي چې داسې طلاق وله ورکړی دی چې اولنی دی یا دویم دی او ښځه د عدت په دوران کې ده نو بیا وله زکات نشي ورکولی ولې ځکه چې هغه لا د ده ښځه ده هغه لا د ده ښځه ده او که چېرته داسې طلاقي چې طلاق بایني یا عدت ختم شوی د عدت نه وتي نو بیا وله زکات ورکولی شي که چېرته ده د زکات حقداری ولې ځکه چې دا اوس د ده ښځه نه ده والله اعلم